السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. یو خو یو مسلمان یو مجلس ته ولاړ شي یا کور ته ولاړ شي یا بازار و په ګلۍ کې څوک ناست یو دی ورته وایي چې السلام علیکم. د دې مطلب خو دا ده چې هغو خلکو ته دی دا یایي چې زه تاسو ته سلام در اچوم، سلام دې په تاسې. ان تاسې د الله جل جلاله سلامتیا د دنیا او آخرت در په نصیب کړي، لکه ما مخته درته ویلي وو. خدای پاک بدن کې سلامتیا په نصیب کا، په عقل کې، په روزي کې، په تجارت کې، په مال کې. دې دا مطلب ده. یو شی د ډېر ضروري ده، خپله به هم ډېر پام ورته کوي، بل به هم متوجه کوئ. په لمانځه کې موږ سلام وګرځوو السلام علیکم. دا سلام اوس موږ چاته ور واچوو په دې ځان پوه کړو. چاته مو ووایي زه تا ته سلام یایمه، دې ته د خلکو نه ده ورپام او ډېر تیز یې وګرځوئ. بیخي تقریبا چې دا چپ طرف ته سلام ګرځوي پسې ولاړ شي، او دا سوچ خو بیخي چاته نه ولویږي. تقریبا ډېر به بعضې داسې خاص خلک هم وي چې هغه به هم لا په دې وخت کې نه وي متوجه، مثلا لکه طالبانو بعضې نور داسې خلک. په دې سر خلاص کړي. دلته به دا ښې اوږه باندې ملایکې ناستې دي، د موږ اعمال لیکي. مازدیګر راځي دا د شپې اعمال هم لیکي، د سهار تر لمانځه. سهار لمانځه ته بیا بله ډله راځي، هغه بیا ملایکې دي، په دې اوږو ناستې دي، په اوږو باندې تر مازدیګره. په ښۍ اوږه چې ناستې دي دا نیکي لیکي، او چې په چپه اوږه ناستې دي دا د انسان بد اعمال لیکي. نو سړی چې په لمانځه کې سلام ګرځوي انسان به متوجه وي. هغه دغو ملایکو باندې موږ سلام واچوو چې په دا ښۍ اوږه دي، السلام علیکم، دا معنی ملایکو تاسو ته سلام در اچوم. او چې په مسجد کې دی لمونځ کې بیا دا ښي طرف ته چې کوم خلک ناست دي دا به په نیت کې ورګرځوي. دا د ښۍ اوږې ملایکو ته سلام ورچوم، دا به په نیت کې ورګرځوي. او دا ښي طرف ته چې کوم خلک ناست دي، او یا مثلا یغه طرف ته امام و، امام به هم په نیت کې ور وګرځوي. بیا چې چپ طرف ته سلام ګرځوي، دغه چپ طرف ته چې کومې ملایکې دي د یغو ته یې زه تاسو ته سلام در اچوم، او چې دغه چپ طرف ته کوم خلک دي دې ته یې ور اچوم. او که امام په دغه طرف کې و، امام به هم په نیت کې ونیسي. او که د امام یو مخ شاته مقابل مخ سیخ مقابل د امام کې ولاړ و شاته، بیا به نو د امام نیت په دواړو طرفو کې وکړي. دا سلام ملایکو ته او د ښي طرف خلکو ته ورلیږي. دې ته ډېره توجه پکار ده، بې توجه نه وي. سم نیت دلته برابر کړي په حضور سره، او ملایکې دا خلک په زړه کې ور وګرځوي. او دغسې لاپروایي کوي واچول، بیا دا نه سلام ده نه ثواب لري. دې ته ډېره توجه پکار ده. بل انسان کله یو خالي کور ته راننوځي، کور کې څوک نه وي، د خپل کور یا کوټې ته ننوځي، یا خپلې خونې ته، هلته څوک نه وي. دلته داسې کله دی ته یو قسم ته وام و ډار هم ورته پیدا شي، دلته به هم سړی سلام اچوي. خالي کوټې ته بیا چې انسانان ځینې ووځي او خالي کور ته ملایکې راځي، د الله تعالی داسې مبارک د رحمت نظام د ورې پیره کې ورې دا جای ساتي. نو انسان کور ته راننوت، څوک نه و، کوټې ته ننوت، بیا به هم سلام اچوي. هغه بیا داسې سلام ده، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. بیا انشاءالله که دی په دغه کوټه کې خونه کې تنها پرېوت، په دا کور کې شپه تېره کړه، یو ضرر به هم نه وي، یو مشکل به هم نه وي، نه به ډاري، نه به څوک انشاءالله پیری، نه به هېڅ مشکل وي. دې وخت کې هم سلام ضروري ده، دې ته هم باید سړی متوجه شي. څوک چې سلام اچوي دا کې فایده دا ده د هغه انسان الله تعالی تکبر ور ختموي چې ډېر سلامونه اچوي. تکبر یې ور ختم شي، په دې کې عاجزي او تواضع راشي. تواضع والا انسان په الله جل جلاله ډېر ګران. او څوک چې سلام اچوي، ما په دې کې حدیث شریف لیدلی ده، هغه قوم ته بلکې چې ډېر سلامونه اچوي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده، ډېره غټه دعا یې ورته کړې ده د برکت. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.